زه په ماین وختم. ابا زما د پښې لاندې ماین دی. غځېږه مه، پام چې پښه پورته نه کړې. مرسته مې وکړه. اوس مرګ نه غواړم چې د بریا وخت او د دښمن ماته ووینم. د بریا په لار کې مړینه په خپله یو ډول بریا ده. الله نه به غوښتنه کوو چې زموږ عمل قبول کړي. ابا ګوره مه، زه به ستا بوټ کلک ونیسم او ته خپله پښه ورو ورو راوباسه. خو موږ دومره وزن ته ضرورت لرو چې له پښې راویستلو سره یې سمدستي په ماین کې ږدو. دی زما پر ځای ودروه. وزن یې هم برابر دی. څنګه؟ ابا دی نه ځای لري او نه اهل. هېڅوک یې په مرګ پروا نه لري. ګونګی د نه خبرې کوي، کونډ د نه څه اوري. غواړې چې دی قرباني کړې؟ ته په کلي کې زما مقام پېژنې. زه یو څه سیاسي او عسکري چارې مخته وړم. نو اوس به زما مرګ ډېرو ته زیانمن شي. هغه زما پر ځای ودروه. که چېرته هغه مړ شي زه به ژوند وکړم. هغه مقام چې د وفادارو پر جسدونو جوړیږي یوازې بزدلو ته ښایي. ته ګمان کوې چې ستا مرګ کې خلکو ته زیان ده؟ لوی زیان هم دا ده چې موږ له الله سره مخ شو او په ناحقه مو یو نفس وژلوي. هیڅ مسلمان ته روا نه ده چې خپل ځان د خپل ورور په ژوند وژغوري، که څومره یې مقام لوړ وي، ځکه زیان په زیان منځه نه ځي. ځان پالنه مې قصد نه وه، خو ما دا ګمان وکړ چې د ده مرګ به دومره مؤثر نه شي لکه به څومره چې زما مرګ په کلي مؤثر شي. لکه څنګه چې پوهېږې زه یو څه سیاسي کارونه مخته وړم. د سیاسي په یو کونډ بهتري نشته مګر په تقوا سره. د اسلام دین راغلی چې کمزورو ته عزت ورکړي، نه چې هغوی د مصلحتونو په خاطر قرباني کړي. آیا ګمان کوي چې سیاست به تر هغه د ژوند کولو زیات حق درکړي؟ که ته سیاسي او په خلکو هم ډارېږي، نو ولې دې چارګرده دومره تیږې نه لیدې چې د مسلمان ورور پر ځای مو پر ماین ایښی وای؟ هیله کوم ما وبخښه. الله دې وبخښه. خدای دې په هغه څه یاد کړه چې دی یې بده ګڼي. ستا غږ یې اورېدلی وای نو زړه به یې څیرې شوی وای. بښنه ترې وغواړه، تا باندې حق لري. ما وبخښه وروره، دا روډون کړی وم. ستا په حق کې خطا شوم، بدې خبرې مې کړې وې. ابا دی ستا خبرې نشي اورېدی. دی لوستل کولی شي. هیله کوم ورشه یوه تیږه راوړئ د ماین پر سر یې کېږدو. کله چې بچ شوم زه به هغه ته په کاغذ بښنه ولیکم چې ویل ولي. ښه ده، خو رمه پر ځای ثابت پاتې شه. تشویش مه کوه، زه به د بت په څېر په خپل ځای ثابت پاتې شم او هېڅ شی به مې ونه خوځوي.